أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت درې آیاتونو کې دا راواپسې یو دا یا ورپسې دوه آیاته د درې آیاتونو کې الله پاک د جاني او مالي قربانۍ یعنې خپل جان او مال په خپل دین باندې لګولو یو په عجیب طریقې سره بیان کوي چې خپل جانونه چې دی هم دا د الله پاک په لاره کې ولګوئ او خپل مالونه هم ولګوئ د هغې په یو خاص په یو فصاحت یو په بهترین طریقې سره د هغې بیان کوي د ټولو نه اول چې دی الله پاک د هغې احکامات بیانولو نه مخکې د تاریخ یو واقعه نقل کړې ده او مطلب مقصود هم د دې واقعې نه دغه دی چې د جهاد وغیره نه د پاتې کېدو یا د جهاد نه کولو د وجې دا نه ده چې مرګ صرف په جهاد سره راځي یا د جهاد نه پاتې کېدو د وجې مرګ د سړی د ځانه دفع کولی شي بلکې په هر صورت په مرګ راځي یعنې هر څه په تقدیر دي الله پاک اول دا واقعه په دې طرز یعنې په طور تمهید او په طور ابتدا یعنې د خبرې دپاره اول دا واقعه ذکر کړې ده د عبرت په طور نو د صحابو نه او د تابعینو چې دا واقعه څنګه نقل ده د بني اسرائیلو یو جماعتو په یو ښار کې اوسېدو نو هلته په ښار کې چې دی وبا راله طاعون بیماري راله وبا داسې چې هغه عامه غونته راځي لکه څنګه چې اوس دا کرونا وغیره نو دغه طاعون بیماري راله په ښار باندې نو دغه جماعت د بني اسرائیلو چې و د مرګ د یېرې د وجې دغه ښار یې پرېښودو او لاړل د دوو غرونو منځ کې یو میدان و غټ میدان و په هغې کې پناه واخیسته یعنې هلته آباد شول خو د مرګ د یېرې نه چې د مرګ نه ځان بچ کړو چې کله دې هغه میدان ته لاړل هلته یې پناه واخیسته الله پاک په خپل حکم سره دوه فرشتې راولېږلې یو فرشته چې دی هغه د میدان یو سر ته ودرېده او بله فرشته د میدان بل سر ته ودرېده او یو اواز یې وکړو د الله پاک په حکم سره او اواز دومره هیبتناک و چې دا ټول خلک چې وو دا وفات شول دا څومره کسانو تقریبا 10,000 کسانو کم از کم دومره وو ځکه چې د قرآن مجید کې د هغې لپاره الوف ذکر شوی دی په زرګونو دا جمع کثرت دی په عربۍ کې کم از کم چې دی 10,000 وو او له هغې نه سیوا اختلاف دی پکې مختلف اقوال دي لیکن 10,000 وو تقریبا 10,000 خلک وو چې دغه فرشتې د اواز وکړو نو خلک چې دی په دغه میدان کې ټول مړه شول اوس دومره ډېر خلک چې 10,000 یا 10,000 نه سیوا په یو وخت باندې د هغو د کفن دفن او د دې بندوبست ډېر ګران کار و نو خلکو داسې وکړل چې د دغه ځای نه د دغه میدان نه یې کرخه راښکړه چپ چاپېره یعنې دغه میدان یې وله مقبره کړو خوښې نه کړل نو دغه خلک په دغه ځای باندې زاړه شول خاورې شول هډوکي پاتې شول نو بیا یې اوږده زمانه په دې باندې تېره شوې ده بلکل هډوکي پراته وو مقبره کړې وه ټوله نو په دې کې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر راغی حزقیل علیه السلام حزقیل علیه السلام چې کله راغی نو په دې میدان تېرېدو حیران پاتې شو چې دا څنګه کیفیت دی دا خو د انسانانو هډوکي دي او په دومره غټ مقدار سره پراته دي نو الله پاک ورته د وحي په ذریعه سره وښوه چې دا داسې واقعه وه داسې یو قوم او دې د مرګ د یېرې د تعاون د بیمارۍ نه تښتېدلي الله پاک دلته مرګ واقع کړی دی نو بیا چې کله دا د وحي په ذریعه سره ته پته ولګي چې دا داسې واقعه شوه دا خلک په هغې کې مړه دی نو الله پاک نه دعا وغوښتلې حزقیل علیه السلام یا الله دا خلک ژوندی نو الله پاک د دې حزقیل علیه السلام دعا قبوله کړه او دغه خلک یې ژوندی کړو د دې کیفیت یې دا و چې اول یې ورته حکم وکړو د حزقیل علیه السلام ته چې ته دې هډوکو مخاطب کړې یعنې دې هډوکو ته مخاطب کړه ځکه چې په هر شي کې دومره هېڅ دی چې هغه د الله پاک پکې څه نه څه دغه ایښودی د الله پاک وحدانیت مني نو اول یې ورته دا ووایي چې دې هډوکو ته داسې ووایه چې ایتها العظام البالیة ان الله یأمرک ان تجتمعي چې ای زړو هډوکو الله پاک تاسو ته حکم کوي چې تاسو راجمع شئ نو ټول هډوکي یعنې بند شئ نو ټول هډوکي چې دی بند په بند راجمع شول یوه ډانچه جوړه شوه بیا د هغې نه وروسته الله پاک ورته حکم وکړو چې اوس ورته حکم وکړه چې ان الله ایتها العظام ان الله یأمرک ان تکتسیا لحما وعصبا وجلدا اوس تاسو ته الله پاک حکم کوي چې ای هډوکو خپله غوښه یعنې کومه غوښه چې وه هغه واغوندئ یعنې هغه غوښه په ځان باندې راولئ او خپلې پټې عصبا پټې او خپله سرمنه دا واغوندئ
نو د هډوکي ته فورا د الله پاک حکم نو په دې هډوکو باندې غوښه راله، پټې هر څه برابر شولو، مکمل یو انساني ډانچه جوړه شوه، بالکل څنګه یو سپ سا پکې نه و. بیا ورته الله پاک حکم وکړو چې اوس دې روح ته مخاطب کا. عیسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې اوس دې روح نه مخاطب کا. عیسی علیه السلام وویل چې ای روحه تا ته الله پاک حکم کوي چې ته په دې جسمونو کې په کم جسم کې چې په هغې کې راشه او د هغې د وجې د روح د وجې چې کم جسم حیات و، د کم جسم چې کم روح و هغې ته ور ورننوځه. نو هغه روح وله راغی. نو چې څنګه وله دا روح راغی نو دا خو ډېر خلک وو، داسې ناڅاپي پاڅېدل او داسې ژوندي شول، حیران دریان یې خوا دې خوا کتل او دا الفاظ وی سبحانک لا اله الا انت، یا الله ستا پاکي ده، یو د عبادت لایق نشته مګر ته، یعنې هر څه ستا له طرفه دي. نو دا واپس الله پاک د عیسی علیه السلام په دعا باندې را ژوندي کړل. نو دې واقعه کې عبرت ده چې هر څه چې دي دا په تقدیر دي، د الله پاک په اندازې دي. که یو سړی د مرګ نه تښتي نو د مرګ نه تښتېدی نه شي. بل دا که یو سړی جهاد یا د بیمارۍ وغیره نه سړی تښتي یا د جهاد نه په دې وجه نه کوي چې ما ته به مرګ واقع شي، نو نه په جهاد کې مرګ د واقع کېدو دغه د هر مرګ په خپل وخت راځي. ځکه چې د نورو نصوصو نه د ټول هر څه د قرآن مجید د مختلفو آیاتونو نه معلومېږي چې د مرګ نیټه فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، چې کله انسان له مرګ راځي نو دا یو سکند مخکې کېږي نو یو سکند شاته کېږي، بعینه په خپل وخت راځي. دا الله پاک فیصله ده قرآن مجید کې. بل دا د مرګ سبب چې د څه د وجې به انسان له مرګ راځي، اکسیډنټ به کوي، په ګولۍ به لګي، د بیمارۍ نه به راځي، دا هم متعین دی، په دې کې هم اخوا دېخوا نشته. دریم دا انسان به په کمه ځمکه باندې مري، په دې کې هم څه دغه نشته. ځکه په دې باندې قرآن مجید آیتونه دي چې ان الله عنده علم الساعه، اوږد آیت دی، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. مغیبات خمسه ورته وایي، یعنې پنځه څیزونه داسې دي چې دا صرف د الله پاک په علم کې دي، چا نشته. هغې کې یو دغه قیامت علم دی، د باران وغیره، او دا څه په دې د موریانو په ګېډو کې کوم اولاد دی، او یو پکې دا دی چې انسان به سبا څه کمایي کوي، یعنې څه به ګټي وغیره، د دې علم هم چاته نشته. په آخره کې دا دی چې وما تدري نفس بأي ارض تموت، دا انسان یو نفس ته دا پته نشته چې دی په کومه ځمکه مري. نو هر څه چې دي دا څه دي په تقدیر باندې دي، چې مرګ چې دی دا د یو سبب چې سړی وله انسان وټاکي دا د هغې د وجې نه دی، بلکې د الله پاک په اندازې دی. نو الم تر الی الذین خرجوا، آیا تا ولیدل نبي علیه السلام ته الله پاک وایي. اوس دا واقعه خو د نبي علیه السلام د زمانې نه په زرګونو کاله مخکې وه، نو نبي علیه السلام څنګه ولیدل؟ نو اصل کې د تره نه مراد دا ده چې رؤیت قلبي ته مراد دی، یعنې علم ته مراد دی. علم تره په معنی دی علم تعلم، یعنې تا ته علم نشته، تا ته بیا د مخاطب داسې ولي کړی، نبي علیه السلام ته ولې داسې ویلي چې علم تره، تا ونه لیدل. نو دا ځکه چې دا دومره یقیني او مشهوره واقعه ده، یعنې چې په دې کې څوک شک شبهه نه کوي چې یو شی لیدلی کېږي نو هغه بالکل یقیني. الله پاک وایي علم تره، آیا تا ونه لیدل، یعنې تا ته نه دي لیدلي، یعنې تا ته علم نشته د هغې کسانو خرجو چې ووتل من دیارهم د خپلو کورونو نه، دغه د بني اسرائیل دا جماعت چې وهم الوف، او دوی په زرګونو باندې حذر الموت د مرګ د یاري. فقال لهم الله موتوا، الله پاک ورته وفرمیل تاسو څه شئ مړه شئ. بس الله پاک ورته ډایرکټ هم مخاطب کولی شو، د فرشتو په ذریعې سره هم بهرحال د الله پاک حکم و. ثم احیاهم، بیا الله پاک ژوندي کړل، چې د عیسی علیه السلام په دعا سره الله پاک ژوندي کړل. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بېشکه الله پاک فضل والا دی، الله پاک خپل رحمتونه او فضلونه چې دا په انسانانو باندې کړي دي، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلک چې دا شکر نه ادا کوي. بس په دې کې د الله پاک فضل څه و؟ یو خو دا په دې جماعت باندې د الله پاک فضل و چې واپس یې ورله زندګي ورکړه، دا لوی فضل و په الله پاک. بل دا په موږ باندې څه فضل دی په دې آیت کې، په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم. نو دا واقعه الله پاک بیان کړه، نو به طور عبرت و، د دې نه عبرت زموږ لپاره پکې د عبرت واقعه ده، نو په موږ باندې الله پاک دا فضل دی. نو د الله پاک فضل او رحمتونه په هر وخت ډېر دي، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، چې اکثر خلک چې دا شکر نه ادا کوي. دا خو شو د آیات دغه چې دا واقعه راغلې وه. په دې آیات نه یو څو مسایل معلومېږي. د ټول نه اول خو دا چې تدبیر مخکې دی که نه تقدیر، نو تقدیر غالب دی په تدبیر باندې. تدبیر دا انسان چې څه ټاکي، یعنې انسان یو کار داسې کوي چې دا به داسې وکړم، دا به داسې وکړم، دا به داسې وکړم، دا کار به داسې وکړم، نو داسې به وشي، داسې به وکړم، داسې به وشي، نو دې ته تدبیر وایي. دا انسان باندې لازم دی، تدبیر به کوي، لیکن غالب سره تقدیر دی، یعنې څه چې الله غواړي کېږي به هغه. انسان به خپل تدبیر کوي،
لیکن کېږي به هغه چې الله غواړي. ځکه چې دې خو تدبیر اختیار کړو، ووتل هغه ښار یې پرېښودو، لیکن د تقدیر د الله پاک فیصله د مرګ وه، نو دا ښار د بهر وله مرګ راغی. نو تقدیر چې دی دا په تدبیر باندې غالب دی، د الله پاک فیصله دا غالبه ده. دویم د آیات نه دا پته لګي چې یو ښار باندې یو ځای باندې وبا او یا داسې څه قدرتي آفت راشي، نو د هغې حکم څه دی؟ یعنې دا وبا حکم څه دی؟ په دې کې به اوس پاتې کېږي یو ځای به څه دی؟ نو دې آیات کې خو صرف د دې پته لګي چې د هغې نه وتل جایز نه دي، لیکن د نبي علیه السلام په حدیث کې ورسره ورننوتلو ذکر هم دی چې په داسې چې په یو ښار باندې وبا راشي، نو ده به د هغې ښار نه څوک وځي، دا ځای نه، ښار یې هر ځای چې نه به دا ځای نه څوک وځي او نه به ورته ورنوځي. دا ولې نبي علیه السلام داسې ورفرمایل چې نه به ترې څوک وځي او نه به ورته ورنوځي؟ په دې کې خاص حکمتونه دي. ټول اول دا چې یو سړی چې دی دې ته به ننوځي، یو حکمت پکې دا دی چې یو انسان دی د هغه به مرګ مقرر وي، لیکن که دغه ځای ته ور وننوتو نو یو به ځان ملامته کوي چې دلته نه وی راغلی، دا مرګ به راته نه واخلي. بل دا د خلکو عقیده به ګډوډه کېږي چې دا سړی فلاني ځای ته لاړ ځکه مړ شو، حالانکې دا د الله پاک فیصله وه، د ده مرګ مقرر و، لیکن د خلکو عقیده به ګډوډه شي. نو د دغې عقیدې د بچاو دپاره چې د خلکو عقیده ځکه چې څه کوي الله کوي، نبي علیه السلام فرمایلي دي چې ځای ته مه ننوځئ، د وبا ځای ته. دویم پکې دا چې د وبا ځای ته چې دی دا ورنوتل چې دي په دې کې د انسان چې دی بیا ځان ملامته کوي. بیا دویمه خبره ده چې د وبا د ځای نه وځئ هم په دې کې هم مختلف حکمتونه کېدای شي. یو حکمت موږ به دغه کې بیان کړو. اوس د وتلو څه حکمت دی؟ نو په دې کې مختلف حکمتونه کېدای شي. یو حکمت پکې دا کېدای شي چې انسان چې دی په دې هر علاقه کې چې دی طاقتور خلک هم اوسي او کمزوري هم، یعنې مالي طور ښه خلک هم. نو اوس مالداره خلک چې دی خو به وځي، د هغو سره به حیثیت وي. بیا کمزوري خلک یا بیا خاص طور بیماران، داسې بیماران چې هغه وتی نه شي، نو اوس که دغه خلک وځي نو د مرض نه به یا دا خلک د باقیه خلک د مرض نه به مري یا نه، لیکن د یېرې نه به مړه شي، ځکه چې څه خلک دا ځای خالي کړي هغه نور به د یېرې نه مړه شي. یا دا حکمت پکې دا هم کېدای شي چې مه وځئ له داسې ځای نه، نو کېدای شي د ده په دې وجود کې د دغې بیمارۍ اثرات چې دی هغه ظاهر شوي. نو که دی اوس سفر کوي په دې حالت کې، نو د بیمارۍ په حالت کې به په سفر کې دلته لوی مشقت ورسي، د هغه بیمارۍ نه به یا مري یا نه، لیکن د دې سفر د وجې کېدای شي چې مړ شي. درېیم دا چې دغه ځای کې چې کوم ځای کې بیماري دغه شي نو د وجود ته خو اثرات نوتې وي، نو کېدای شي چې د اثرات لاړ شي او بل ځای کې خلکو ته د دې اثرات منتقل شي، نو په بل ځای کې به دا بیماري ولګي. نو مختلف چې دی په حکمتونو د وجې چې نبي علیه السلام فرمایلي چې وبا په کوم ځای کې راشي نو هغې ته نه ورنوتل پکار دي او نه ترې وتل پکار دي. یو څو صورتونه دي مستثنا دي. اوس دا خو شول چې په هغه حدیث کې دي فلا تخرجوا فرارا منه، یعنې د مرګ د یېرې د وجې دغه ځای نه مه تښتئ او د مرګ د یېرې د وجې دغه ځای ته مه ننوځئ. لیکن که یو سړی داسې دی اوس د وبا په ښار کې دی، لیکن د هغه د مرګ د یېرې نه تښتي، لیکن د هغه د عقیده پخته ده چې څه چې دي د الله پاک طرفه دي، یعنې ما ته مرګ په خپل وخت رارسي او ما ته د دین علاوه بل مصیبت نشي راسي کوم چې د الله پاک طرفه مقرر دی. نو که داسې سړی وځي نو هغه ته مستثنا دی، ځکه چې په حدیث کې راغلي چې د مرګ د یېرې د وجې نه وځي. نو د سړي بل ضرورت دی د مرګ نه یېرېږي، مرګ هغه ته فتره د هغه دا پخته یقین دی چې مرګ په خپل وخت دی، نو داسې سړی وتی شي. بل هغه سړی داخلېدی هم چې داسې سړی چې د هغه هم پخته یقین وي چې زما ته مرګ د دې نه شي رارسېدی، بلکې مرګ به د الله پاک په حکم سره رارسي، نو دغه کس ورنوتی هم شي. دغه د حدیث د الفاظو هم دغه وځي چې دغه دوه قسمه خلک چې عقیده یې پخته وي نو هغه وتی شي ضروري کار وي، یا عقیده یې پخته وي او په دغې باندې یقین نه کوي بلکې د الله پاک په ذات یقین چې ما ته د دې بیمارۍ نه بلکې د الله پاک په حکم سره مرګ راځي، نو هغه ورنوتی هم شي. او درېیمه د ټولو نه غټه مسله چې د آیات نه ده د څه لپاره چې دا به طور تمهید راوړی شي، نو هغه دا دی چې جهاد نه تاسو د دې وجې مه منع کېږئ چې په دې کې به تاسو ته مرګ راشي، یعنې مرګ په خپل وخت نه د جهاد د وجې راځي او نه د جهاد د منع کېدو د وجې هغه منع کېږي، په هر صورت به درته راځي. او د مخکې آیات کې د هغې ذکر هم دی وقاتلو فی سبیل الله، چې قتال کوئ په لاره د الله کې، دې ته اشاره ده. او الله واقعه د تاریخ ذکر کړه چې څه چې دی په خپل وخت کېږي، لهذا د جهاد نه د دغې وجې مه پاتې کېږي تاسو ته مرګ راشي. او دلته دا په دې الفاظو کې ذکر ده او قرآن مجید کې نور ځایونو کې صراحتا راغلي دي چې روایت کې دي الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت، یعنې کوم بعضې خلک داسې وو چې په خپله هم جهاد ته راتلل او نورو ته وي چې کوم چې شهیدان شوي وو، که دې زموږ خبره اورېدلی وی موږ ورته وي چې مه ځئ، او که دې زموږ خبره اورېدلی وی دوی به اوس نه شهیدان شي، دوی به نه قتل کړی شي. الله پاک نبي علیه السلام ته وي قل فادروا عن انفسكم الموت، وایي ته دې خلکو ته ووایه
چې تاسو د ځانه دفع کړئ دا مرګ که نه چې تاسو وایئ چې د جهاد د وجې مرګ راځي نو د جهاد نه چې تاسو پاتې شوئ تاسو ځانه مرګ دفع کړئ که نه مرګ خو به هر حال راتلونکی دی تاسو یو پیر خو به تاسو له راځي نو د وقاتلو فی سبیل الله چې قتال کوئ په لاره د الله کې بل د ټول نه غټه واقعه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې د اسلام د ټول نه زبردست جرنیل تیر شوی دی او د هغه د اسلام په اسلام کې چې څومره زندگی ده هغه ټوله په جهاد کې تیر شي بلکې د اسلام نه مخکې هم چې د کفر حالت او ایمان لا نه راوړی خالد بن ولید نو هم په جنگي حالاتو کې دا ټول وخت تیر کړی دی ځکه چې په جنگ احد کې چې هم مسلمانانو ته فتح وشوه او بیا چې فتح په شکست ګرځېدلې وه نو هم خالد بن ولید رضی الله عنه د شر طرف راغله مسلمانانو باندې او د نبی علیه السلام هغه حکم چې دی هغه صحابهونو ومنلی نو هلته چې هم هغه شکست شوی ظاهري طور نو هغه هم دا خالد بن ولید رضی الله عنه دومره ماهر و چې په هغه وخت کې چې مسلمانانو ته شکست د لاسه شوی نو د دغې وجې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې په آخر وخت کې وفات کېدو په خپل بستر باندې پروت او ډېر افسوس یې کوو ځکه چې ټول عمر په جهادونو کې شریک شوی او خپل کور والا دا وایي وایي زه په دومره پلاني جنګونو کې شریک شوی یم او دومره جنګونه مې کړي او دومره هر څه مې کړي دي لیکن زما مرګ چې دی داسې الفاظ ځان ته استعمال کړل وایي زما مرګ اوس د خر په شانتې په بستره راځي یعنې زما په دې جسم کې دا یې سره مو فرمایل زما په جسم کې داسې ځای نشته چې په هغې باندې نیزې یا د تورې یا د غشي یعنې زما په جسم زما په هر جز باندې چې دی نه نیزې او د هر د زخمونو اثرات دي لیکن زه مرم اوس په بستر باندې د خر په شانتې او بیا یې دا ووي یا الله و چې څوک بزدل هغو له ارام ورنه کړي یعنې څوک د جهاد د وجې له دې نه پاتې کېږي چې د هغه زړه یېرېږي چې ما له به مرګ راشي یا الله هغو ته ارام نصیب نه کړي او بیا یې وفرمایل وایي دا زما له طرفه خلکو ته ورسوئ دا خبره نو وقاتلو فی سبیل الله قتال کوئ په لاره د الله کې نو په دې کې مه یېرېږئ چې د دې نه به چې به مرګ راشي او بل د قتال ما ویلو چې د اسلام ګوره مخکې آیتونو کې د دې تفسیر شوی د اسلام عزت او د دیندارو خلکو عزت یعنې دا ټول په جهاد دی دینداري چې دا داسې هېوا کېدی شي لیکن عزت او اسلام ته چې غلبه حاصلېږي نو هغه صرف او صرف په جهاد باندې حاصلېږي دغه رنګې مسلمانان چې په عزت په یو ځای کې پاتې کېدی شي نو هغه صرف د جهاد په ذریعه شي لکه د هغې په لنډو مثال دا دی بهرني ملکونه چې دي کفار ملکونه یا انګریز ملکونه چې دي هلته مسلمانان شته دنیا شی دي منځونه هم کوي او هر څه کوي صدقې زکات روژې هر څه نیسي لیکن د اسلام کم عزت چې دی هغو ته نه دی حاصل یعنې که هغو په خپله طریقه باندې یعنې داسې غټ جوماتونه جوړول غواړي یا پرې غټې مینارې لګول غواړي یا هر ټایم جومات پولاو ساتل غواړي نه شي کولی یا هغو ته هم دومره هغه عزت نه دی حاصل څه چې هغو کوي د هغو پې خپل دباو پې هر وخت خرڅوي نو اسلام عزت او دغه چې دی دا په جهاد باندې دی بیا جهاد چې دی نبي علیه السلام د حدیث مفهوم دی چې نه چا جهاد په خپله وکړو او نه یې په زړه کې خیال راغی یعنې په زندګۍ کې جهاد هم ونه کړو او په زړه کې دا خیال هم رانغی چې دا جهاد دا د الله پاک یو حکم دی کول غواړي نو دی چې مري نو غالبا وي چې د نبي علیه السلام فرمایلي چې دی یهودي مري یا نصراني مري یعنې دی مسلمان هم نه مري بلکې دا مرګ چې دی دا هم په مسلمانۍ نه راځي نو دومره نازکه خبره ده اوس سړی سوچ وکړي یقینا چې د خواصو خلکو هم نن سبا په دې باره کې چې دی په ذهن کې دا خیال هم نه راځي یو خو سړی ونه کړي که نه کول جدا خبره ده لیکن د چا په زړه کې چې رښتیا او د رښتونه خیال رانغی چې دا جهاد هم د الله پاک یو حکم دی یعنې دې ته تیار نه نو دی بیا چې دی په دغې چې دی اسلام په دایره کې هم نه مري وقاتلو فی سبیل الله د دغې آیات نه وروسته الله پاک چې څه چې د الله طرفه دي نو قتال کوئ په لاره د الله کې او واعلمو پوه شئ ان الله سمیع علیم چې بېشکه الله پاک اورېدونکی دی یعنې که تاسو د جهاد په باره کې څه بحث کوئ چې جهاد کول غواړي نو هغې له راموړئ او که تاسو د جهاد نه نفي کوئ جهاد نه کول غواړي نو هم الله پاک اوري او علیم پوهه ذات دی یعنې ستاسو په زړونو باندې علیم دی ستاسو نیتونه اعتبار کولی کېږي چې څه ستاسو نیت وي د هغې به تاسو ته جزا درکوي ترجمې کوم الم تر الی الذین آیا تا ونه لیدل هغه کسان خرجو چې ووتل من دیارهم د کورونو خپلونه وهم الوف او هغو په زرګونو حذر الموت د مرګ د یارې فقال لهم الله موتوا پس الله پاک وفرمایل دي ته موتو مړه شئ ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړل دي لره ان الله بېشک الله پاک لذو فضل فضل والا دی
على الناس خلق باندي ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكن أكثر د خلق د شکر نه ادا کوي. وقاتلوا او قتال کوي فی سبیل الله فلار د الله کې واعلموا او فوشي ان الله بشک الله پاک سمیع اوریدونکی دی علیم فوه ذات دی